تېره ورځ یو ملګري له ما څخه دا پوښتنه وکړه چې څرنګه کولی شم آنلاین له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړم، په داسې حال کې چې زه د پوهنتون یو تن محصل یم. پیسې که لږې وي یا زیاتې، تر څو وکړای شم خپل مصارف پر خپله پوره کړم. د همدې خبرې په اورېدو سره زه خفه هم شوم چې ولې په کال 2025 کې بیا هم ګڼ شمېر اشخاص پر دې نه پوهېږي چې څرنګه آنلاین له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړي. که چیرې تاسو د پوهنتون یو تن محصل یاست یا هم د مکتب دورې یو تن زده کوونکی یاست، پر دغه وخت کې هم تاسو کولی شئ آنلاین له انټرنټ څخه زبردست ارنینګ وکړئ، ځکه دوستانو د انټرنټ په نړۍ پراخه ده. په انټرنټ کې مختلف ډوله کارونه شتون لري او تاسو که چیرې له دغه څخه یو طریقه انتخاب کړئ، تاسو به وکړای شئ له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړئ. د همدې ویډیو د جوړولو پر مهال کله چې ما ریسرچ او څېړنه کوله، نو له انټرنټ څخه له 100 نه ان تر 0 پورې طریقې موجودې وي، خو په دغه کې ځینې طریقې پیک وي او ځینې داسې طریقې وي چې هغه ګپ و شپ و، او ځینې داسې طریقې هم وي چې د 90% وګړو د وس خبره نه وه او نشو کولی په دغو طریقو څخه استفاده وکړي او انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړي. له همدغو طریقو څخه ما یوازې 3 طریقې انتخاب کړي. لومړی دا چې له دغه طریقو څخه چې تاسو کومې پیسې لاسته راوړئ دا حلالې دي. دوهم دوستانو کار یې اسانه ده. او دریم میل او فیمیل دواړه کولی شي کار پکې وکړي. او څلورم دا چې زه پر خپله هم پر همدغه ډګر کې کار کوم او له همدې لارې څخه آنلاین عاید ترلاسه کوم. دا چې دوستانو دغه طریقې څه دي او څرنګه یو شخص پکې کار کولی شي، پر نننۍ ویډیو کې درته ټول معلومات سټیپ بای سټیپ درکوم. مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې مین ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ ورباندې وکړئ، ځکه دوستانو کله چې تاسو دغه ویډیو ته لایک ورکړئ، کمنټ ورباندې وکړئ، نو دغه ویډیو نورو ملګرو ته هم ریکمنډ کیږي. تاسو په مرسته به دغه ویډیو نور ملګري هم وګوري، نو تاسو حتمي دا ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو هغه ملګري چې غواړي آنلاین له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړي دغه ویډیو وګوري او مستقیم ډول باندې له انټرنټ څخه ارنینګ پیل کړي. راځو دوستانو د ویډیو پر مین ټاپک باندې پیل کوو چې څرنګه یو شخص کولی شي له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړي. په دې ویډیو کې درته 3 طریقې درښیم. لومړنۍ طریقه موږ تاسو سره ده سیل آنلاین. لومړی دوستانو باید دا خبره کلیر کړو چې په نن ویډیو کې زه تاسو ته هیڅ شارټکټ نه درښایم. مطلب د یو اپلیکیشن انسټالیشن تاسو ته نه یادوم تر څو تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، یو اپ ډاونلوډ کړئ، په استعمالولو سره به تاسو $3 ترلاسه کړئ. دا خبره دروغ ده. هیڅ شخص نشي کولی په دغه طریقو باندې له انټرنټ څخه عاید ترلاسه کړي. په دې سره یو یوټیوبر کولی شي ویوز ترلاسه کړي، نور تاسو ته هیڅ پیدا نه در رسیږي. نو په نن ویډیو کې چې زه تاسو ته کومې طریقې درښایم، پر همدغه ډګر کې زه خپله هم کار کوم. که چیرې تاسو پیل وکړئ، تاسو هم کولی شئ له همدې لارې څخه عاید ترلاسه کړئ. لومړی نمبر موږ تاسو سره د پیسو ګټلو کومه طریقه چې دا دې ته ویل کېږي سیل آنلاین. د سیل آنلاین څخه موخه دا نه ده چې تاسو په امازون باندې خرڅ وکړئ. که چیرې یو شخص امازون ته راځي او غواړي په امازون کې کار وکړي، نو هغه پانګونې ته اړتیا لري، لیپټاپ ته اړتیا لري، همدارنګه زده کړه به کوي. له دې نه وروسته یاد شخص کولی شي پر امازون کې کار وکړي او امازون څخه عاید ترلاسه کړي. خو دوستانو د سیل آنلاین موخه یوازې امازون پورې تړاو نه لري. دوستانو د سیل آنلاین موخه دا ده خرڅ کړه پر فیسبوک باندې، خرڅ کړه پر ټیک ټاک باندې، خرڅ کړه په انسټاګرام باندې. د دې به زه تاسو ته خپل یو اګزامپل درکم. زه دوستانو آنلاین کتابونه خرڅوم. هر هغه کتاب چې نوی بازار ته وړاندې کیږي، د یاد کتاب څخه تصویر اخلم، د فیسبوک مارکیټ پلیس باندې لیست کوم او همدارنګه په ګروپانو کې هم شیر کوم. نور اشخاص راځي آرډر کوي او یاد کتاب زه هغو ته رسوم. زه د کتاب نمایندګۍ کې په یو ریټ باندې اخلم او بیا یې په نورو خرڅونکو باندې په بل ریټ باندې خرڅوم. په دې کې ماته پرافټ کیږي. او همدارنګه دوستانو د خپل مارکیټ پلیس یا د خپل خرڅولو دپاره ما یوازې هغه ساحې انتخاب کړي چیرته چې زه پر سایکل باندې تګ راتګ کولی شم. یوازې دوستانو د کتابونو خرڅلاو نه ده، هر هغه څه چې تاسو شاوخوا کې مشهوره وي کولی شئ هماغه پر فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب باندې پیسټ کړئ او همدې لارې څخه عاید ترلاسه کړئ. اوس دوستانو که چیرې تاسو غواړئ یو بل ټیک، دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې نور پرمختګ پر همدې طریقه کې وکړئ، نو تاسو د تصویر ترڅنګ یو کوچنی شاندې ویډیو کوئ او همدغه ویډیو پر فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب باندې پوسټ کوئ. د دې لارې څخه به تاسو یو ښه پرافټ وکړئ. که اوس دوستانو پوښتنه دا ده چې موږ خو د فیسبوک باندې نه پوهېږو چې څرنګه یو څیز پر فیسبوک مارکیټ پلیس کې لیست کړو، هغې دپاره دوستانو تاسو راسئ یوټیوب ته، په سرچ کې ولیکئ
فیسبوک مارکیټ پلیس فل کورس ان پښتو. بیا دوستانو سرچ کې ولیکئ فیسبوک مارکیټ پلیس فل کورس ان اردو. دریم ځل لپاره دوستانو سرچ کې ولیکئ فیسبوک مارکیټ پلیس فل کورس ان انګلیش. په دغه درې ژبو کې دوستانو تاسو دغه کورسونه تعقیب کړئ. انشاءالله تاسو به وکولی شئ دغه د فیسبوک مارکیټ پلیس اړوند زده کړه یوازې په 2 ورځو یا 3 ورځو کې خپل ځان ورباندې وپوهوئ او له هغې نه وروسته پر همدې طریقې باندې کار پیل کړئ. دا دوستانو ډېر اسانه ده. زه په خپله هم پر همدې طریقې باندې کار کوم او عاید ترلاسه کوم. هر شخص کولی شي همدغه طریقه فالو کړي. اوس دوستانو دوهم نمبر موږ تاسو سره د پیسو ګټلو کومه طریقه چې ده دې ته دوستانو ویل کېږي فری لانسینګ. دا چې فری لانسینګ څه شي ته وایي او څنګه کار کېږي دا جدا بحث ده. په نن ویډیو کې به درته دومره ووایم چې فری لانسینګ د یو شخص استعدادونو پورې اړه لري. د مثال په ډول تاسو ویډیو ایډیټر یاست، تاسو آډیو ایډیټر یاست او یا هم دوستانو تاسو کولی شئ تصویر ډیزاین کړئ، تیمنیل جوړ کړئ، همدارنګه ټرانسلیټر یاستئ. تاسو کولی شئ د دغه استعدادونو پر بدل کې نورو اشخاصو ته کار وکړئ او له هغو څخه عاید ترلاسه کړئ، هغه هم پر داخل د افغانستان کې. ځکه دوستانو دې ته ویل کېږي فری لانسینګ. دې کې وخت مشخص نه ده، دا انلاین وخت پورې اړه لري. هر وخت چې ستا زړه یو شخص به تا ته ارډر کوي او دغه ارډر به پوره کوي. خو دا په کوم ځای کې ترسره کېږي، څرنګه یو شخص کولی شي په دغه برخه کې کار وکړي. دې لپاره دوستانو 3 ویب سایټې موجودې دي په انټرنیټ کې. یو دوستانو freelancer.com، upwork.com او fiverr.com. تاسو سیمپلی پر دغه 3 ویب سایټونو کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړئ. کله چې تاسو ته لومړنی کسټمر راځي هغه ته نهایي خواري وکړئ، هغه په کار کې ډېر هڅه او خواري وکړئ، ډېر محنت وکړئ، کار ورته په ښه ډول ترسره کړئ. یاد شخص به تاسو ته په راتلونکي کې 2 یا 3 تنه نور اشخاص معرفي کړي، هغو ته هم ښه کار وکړئ. په دې سره به ستا کاروبار پرمختګ وکړي. ګورې دوستانو یو شخص په بهر هیواد کې شتون لري، اروپا کې ده، جرمني کې ده، یا هم پر کوم بل هیواد کې ده. هغه یو ویډیو ایډیټر ته اړتیا لري. هغه راځي فریلانسر ته، freelancer.com ته راځي، په سرچ کې لیکي ویډیو ایډیټر. هغه پریس ته هم ګوري، همدارنګه کار ته هم ګوري چې دغه په کوم لیول کې ویډیو ایډیټ کوي، همدارنګه په څومره قیمت باندې ویډیو ایډیټ کوي. په خارج کې که چیرې یو شخص خپل ځان دپاره ویډیو ایډیټ کوي په خپل هیواد کې، نو هغه څخه اخیستل کېږي $70 $50. که چیرې تاسو دغه کار ورته په $10 کې هم ورته وکړئ، د $10 په بدل کې ورته وکړئ، نو تاسو لپاره دغه $10 هم زیات دي. په راتلونکي وخت کې به نو هغه به تاسو ته نور اشخاص هم معرفي کړي. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د خپلو استعدادونو پر بدل کې له انټرنیټ څخه عاید ترلاسه کړئ. اوس دوستانو پوښتنه پیدا کېږي چې زه به په فریلانسینګ کې څرنګه خپل ځان دپاره اکاونټ جوړوم. زه به په fiverr.com کې څرنګه خپل ځان دپاره اکاونټ جوړوم. په fiverr.com یا upwork.com کې به زه خپل ځان دپاره اکاونټ څنګه جوړوم. هغې دپاره دوستانو سیمپلی یوټیوب راخلاص کړئ، په سرچ کې ولیکئ How to create account in freelancer.com. دوهم ځل دپاره سرچ کې ولیکئ How to create account in fiverr.com. دریم ځل دپاره دوستانو ولیکئ How to create account in upwork.com. په همدغه طریقې سره به ته خپل ځان دپاره په دې 3 ویب سایټونو کې اکاونټ جوړ کړي. او په یاد ولرئ ملګرو، کله چې تاسو ته لومړنی ارډر راځي نو د یاد شخص په ارډر یا د یاد شخص په دنده کې نهایي خواري او هڅه وکړئ تر څو ښه کار ورته ترسره کړئ. او همدارنګه د دغه لارې څخه تاسو کولی شئ په بغیر د پانګونې څخه، بغیر د کوم فیس څخه په داخل د افغانستان کې عاید ترلاسه کړئ. دا یو زبردست ټریک او یو زبردسته لاره ده. همدارنګه هغه اشخاص چې په ننګرهار کې اوسېږي کولی شي د دې فری کورس ترلاسه کړي. په ننګرهار اطلاعاتو کلتور ریاست کې د دې فری کورس وړاندې کېږي د دولتي کارکوونکو لخوا. کولی شي ګډون پکې وکړي او زده کړه ترلاسه کړي. همدارنګه په د یوټیوب د لارې هم زده کړه کولی شئ. خو هغه اشخاص چې په ننګرهار کې اوس مهال میشت د جلال آباد ښار ته نږدې دي کولی شي د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه لیدنه وکړي او اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي. دریم نمبر د پیسو ګټلو کومه طریقه چې د دې ته ویل کېږي ارنینګ ماشین.
اخر دا ارننګ ماشین ده څه دا د دوستانو یوټیوب که چیرې یو شخص پر یوټیوب کې بریالی سي هغه بیا کولی سي د شپې او ورځې عاید ترلاسه کړي که چیرې آنلاین وي یا آفلاین خو د یوټیوب شرایط یو څه سخت دي یو شخص هغه وخت بریالی کیږي کله چې 1000 سبسکرایب او 4 ټایم واچ پوره کړي له دې وروسته یاد شخص کولی سي له یوټیوب څخه ارننګ باندې پیل وکړي له یوټیوب څخه یاد شخص کولی سي ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کړي ځکه نن سبا د یوټیوب دور ده او هر شخص د همدې لارې څخه عاید ترلاسه کوي اوس پوښتنه دا ده چې یو شخص غواړي یوټیوب چینل سټارټ کړي نو دا به له کوم ځای څخه خپل یوټیوب چینل سټارټ کړي څنګه به کنټنټ جوړوي څنګه به چینل ته اپلوډ کوي نو لکه څرنګه چې تاسو د فیسبوک مونیټایزیشن فل کورس د باور لټون لخوا اپلوډ سو همدارنګه د ټلګرام مونیټایزیشن فل کورس هم موږ تاسو ته اپلوډ کړ که چیرې تاسو د یوټیوب مینوال یا صرف کمنټ کې د یوټیوب غوښتنه وکړئ موږ به تاسو ته بشپړ کورس اپلوډ کړو دا هغه وخت ممکن ده کله چې تاسو غوښتنه وکړئ نو دا دوستانو چې څرنګه کولی سي یو شخص له انټرنیټ څخه عاید ترلاسه کړي په دې ویډیو کې موږ تاسو ته 3 بېلابېلې طریقې وښودلې دغه هغه طریقې دي چې زه په خپله هم پر کې کار کوم او د همدې لارې څخه عاید ترلاسه کوم که چیرې تاسو ورباندې پیل وکړئ نو زه مطمئن یم چې تاسو هم بریالي کیږئ او د همدې لارې څخه به وکولی سئ عاید ترلاسه کړئ که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ویډیو ته لایک ورکړئ شیر یې کړئ او یو کمنټ حتمي وکړئ تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه